ابراهیم علیہ السلام پاکی حجره تا یو ورځ راغی مدینی منوره تا کاری دل یې د خفګان په مخ آثار تپوس وکړو د احمد نبی مختار ای جبریل ماته نن ډېر خفه ښکارې دا څه وجه ده چې ته پرې ګرفتارې په حالت ما خبردار کا د خفګان جبرائیل ورته شروع کړلو بیان ما په حکم د رب خالق اعظم نظاره وکړه د اور د جهنم یا رسول تا ته حال بیانوما ما چې سولي دل واوره محترمه پشماره د جهنم او طبقې دي خطرناک سوځون کې غرغنډې دي په اومه درجه کې د نیران لاندې ویښتې دي پراته منافقان مشرکان دي په شپږمه درجه کې دوزخیانو ته الله به وي غوسه کې د سپوږمۍ مرچا چې کړی عبادت دی د پنځم دوزخ عراب دا کیفیت دی څلورم دوزخ ته هغه خلقو کور دی عبادت چې کړی نر ښځو د اور دی وي په درېیمه درجه کې یهودیان دویم دوزخ کې دي پراته منافقان دای اوې جبرائیل شولو خاموش انګار نولی جهنم چې وਹੀ جوش پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي ولی چپ شول جبرائیل داسې وایي جبرائیل حضور تکړی د غم بیان دلته ستا دي د امت ګنهګاران ډېر خفه شو محمد نبی حضرت چې ړومبې تپه د دوی د په قیامت غمجن ډېر شولو د دوو کونو سردار دعاګانې کړي محبوب د کردګار کور نه درې ورځې مسجد ته به راتلو چې واپس به تو خاموش به ښکارېدلو چې د مونځ نه به فارغ شو محترم دروازه به د حجرې بند کړه یکدم شپه او ورځ به ژړل پاک نبي سلطان دی حیران ورته تمام صحابان وایي دوی خاموش دی پاک نبي حضرت دی حجرې ته ځي خادم د رسالت کور ته نه ځي مونږ ته هېڅ نه دي معلوم چې حضور پاک دی په څه وجه مغموم دم په دم د پاک الله دربار ته جاړي الهي نه د امت بخښنه غواړي ورزنځیر کړي چې حجرې ته شي داخل سترګې سرې دي د محبوب د لم یزال ابو بکر برداشت ونه کړو ورځي کړي سلام خو حضرت ورنه لرکوي واپس ترنا خفه راځي صدیق د هجرت د مدینې غارې رفیق دینا پس ورځي فاروق حضرت عمر سلام وکړي دوی ته هم لر نشي ورا دینا رستو حضرت سلمان فارسی دا قصه بیان کړه مخکې د علي وایي نه لرم دغه طاقت دوه یاران ورغلل اعلی شخصیت دی صحابو دی هم لر نه کړو ور ناشنا غم دی خفګان کبي حیدر د نبي علیه السلام باندې خفګان خپوهیږي الهي غني سبحان فاطمه د زړه ټکور د سرور دی اخوال یې د سترګو د نظر ورلېږم بي زهرا پلار ته د ګرانا د حجرې ورکې ولاړه د حیرانا زما خوږه بابا جان لر کړه ور
आवाज واورید نبی خیر البشر دروازه لرکړه احمد نبی ګلفام پلار ته وکړه فاطمه بی بی سلام چې لور ولید حضرت رسول الله په حالت د خپل منګوي جړای مبارک سترګي اوښکې تویوي د امت په غم خفه دی پاک نبی جبرائیل دویم حکم راوړو د الله ولسوف يعطيك ربك فترضى اے محبوبا غم اولکړی یو زرا ما ته ډېر ګرانې زیم لتا سرا زبتا لډېر ستر کما نبی تمره در بکم چې تا بکم راځي د نبی علیه السلام په مخ رخسار هغه دم د خوشحالۍ راځي آثار په دې زیري شو خوشحال د جبرائیل محمد عربي دوست رب جلیل ما سره وکوا د رب العزت چې بتا راځي کو ما په قیامت زبن شم تر هغې وخت راځي چې جنت تب بوزم آخری امتی سنا خوند الہی رب العزت یا بسد والغلاب شاعر دا حقیقت یا مدینه لپس با نبی کریم سلامنا بیوڑی باد نصیب ابراہیل علیہ السلام پاکی حجرے تا